جنت دا جنت جنت وطن غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. دراسة مكي إسلامي إمارات معرفة وزارة مسؤولين معينان وصاحبان ورئيسان وصاحبان تاسو ته معلومه ده یو څوک پلار یا استاد یا بل مشر د خپلو اولادونو ته یا خپلو شاګردانو ته ځینې اهداف وټاکي دا به کوې هغه به کوې هغه به کوې که دغه شاګرد یا دغه د پلار زامن یا د استاد شاګردان یا د یوې ادارې کارمندان په هغو خپلو اهدافو کې کامیاب شي نو هم هغه مشر پلار یا استاد یا هغه امیر د ادارې ځینې خوشحاله وي او دی هم په خپل ځان کې ډېره لویه خوشحالي احساسوي. موږ ته د وزیرانو وزارتونو ته د مالیه وزارت لخوا څخه څه اهداف ټاکل کېږي نو کوم وزارت چې هغه اهداف پوره کړي وي نو بیا په هره روبۍ کې بیا دوی هغه راپور کابینې ته وړاندې کوي نو په دې تېره روبۍ کې هغه خپل راپور وړاندې کوي نو په راپور کې وویله چې ځینې وزارتونه چې په هغو کې یو معرف وزارت یې تر خپل هدف یې زیات کار کوي نو زه ډېر خوشحاله شوم دا مشران هم راضي شول نو موږ خوشحاله شو نو داسې الله جل شانو چې زموږ ستاسې خالق مالک رازق ساتونکي ژوند راکوونکي بقا کوونکي دې موږ د ستاسو دپاره بلکې د تمام انسانیت دپاره اهداف ټاکلي دي چې په هغو اهدافو کې یو هدف امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې دا زموږ ستاسې مسؤلیت او زموږ ستاسو ډېره لویه دنده ده. هغه حدیث مبارک به تاسو ته معلوم وي چې تاسو به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ ورنه که دا کار پرېږدئ نو به عذابونه در باندې راځي هلاکېږئ به هلاکت به در باندې راځي. د هرې ګناه په مقابل کې الله جل شانو په بندګانو باندې په دنیا کې کله ناکله یو عذاب راولي ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون دا د دنیا کې عذابونه دا د الله د طرفه تنبیهات وي نو داسې د امر بالمعروف نهی عن المنکر په نه کولو باندې دغه په پرېښودلو باندې د الله جل شانه ناراضګي راځي او د الله عذابونه په هغه قوم باندې راځي. اوس دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر او سره د نورو هغو اهدافو چې الله جل شانه موږ تاسو ته ټاکلي دي الله موږ باندې امر کړي د هغو دپاره خپله طریقه شته. په طریقه محمدیه کې مثال راخیستی دی وایي سړی په یو امام پسې اقتدا کوي خو امام ولاړ دی رکوع ته ولاړ دی امام په رکوع کې دی په قاعده باندې ناست دی
امام دوم رکعت ته ولاړېږي د بیا لمونځ خلاص کړي نو وایي دی دا ویلی چې ما په دې امام پسې اقتدا کړی نو خو اقتدا فاسده شوه نو داسې زموږ ستاسې امام الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم پسې موږ تاسو اقتدا کړی نو هر عمل به مو په هغه طریقه باندې وي چې کوم حضور پاک صلی الله علیه وصحبه وسلم عملا په دنیا کې اجرا کړی دي او عمل یې په کومه طریقه سرچ کړی دي په هغه طریقه باندې به هغه عمل کوو نو بیا زموږ ستاسو د دې دعوه کولی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ امام دی او ما په دې امام پسې اقتدا کړې ده ورنه په دې دعوه کې به موږ تاسو بیا کاذبان بلل کېږو الله موږ تاسو ته امر کړی دی قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حضور پاک علیه الصلاة والسلام مکی زندگیم کړی ده مدینه منوره کې هم وخت تېر کړی دی په مکه مکرمه کې چې کومه زندګي و هغه د حاکمیت ژوند نه و هغه د حاکمیت دور نه و هم دعوت چلولی دی امر بالمعروف نهی عن المنکر یې کړی ده تاسو ته بهتره معلوم دی ځکه چې ټول علما کرام یاست چې د موسم په وخت باندې به دوی په هره خیمه باندې ګرځېدي په ډېر زاري به د خلکو ته کولې چې قولوا لا اله الا الله چې دا کلمه مبارکه ووایاست شاید به تاسو ته معلوم یا دشمنان په پسې وي چې هغوی به ټول دا ساحر دی یا دا لیونی دی د طایف واقعه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ده دا په قدرت کې وشي الله جل شانه ته الله پاک د غرونو ملک ورته راواستوله استوا هغه به کېږي د قوم سره خو ډول چې نه زه دې ته به دعا نه کوم الله ته امید شته چې د دوی په اولادو کې به داسې خلک پیدا شي چې هغه به دا کلمه مبارکه کلمه د توحید وایي او د الله جل شانه عبادت به کوي څونه زحمت ور ورسوي څونه په ډبرو وویشتي څونه تکلیف یې ورکړي دومه زندګي د مدینې منورې هلته د حاکمیت زندگی و تاسو ته معلومه ده داسې فوج یې درلودی په دنیا کې د داسې فوج او د داسې لښکر مثال څوک نشي پیښولی څنګه لښکر چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بیا هم د ده د دعوت دغه طریقه وه که وسیل صاحب تاسو ته هغه واقعه بیان کړلی چې هغه سارایي مسجد ته راغلی او بول یې شروع کړل صحابه کرامو به یې نارې کړلې خو حضور پاک علیه السلام ورته مه کار مه په لري دا د ده د صحت خیال ګورئ وساتي یعنې هغوی ټول چې یو خدا ناپوه دی پوهېږي نه او بل چې تاسې په دې مابین کې د ده ضرورت باندې قطع کې شاید د ده صحت ته ضرر ورسوي داسې هغه بله واقعه ده چې یو صحابي مبارک راغلی لمونځ یې وکړي ډېر چابک یې وکړي رکوع یې هم ډېره چابکه وه قومه یې کوله نه لکه موږ تاسې کوم ځینې خلک دا قومي نه کوي د رکوع څخه سیده ولاړ شي تر سجدې ته او قومه چې ده په متابعي قول باندې علما کرام یې ستاسې ټوله واجب ده او داسې واجب دی چې په سجده سهو هم اکتفا نه کېږي سجده سهو باندې هم جبیره نه کېږي لمونځ اعاده یې بیا واجب ده داسې ځینې خلک د سجدو په مابین کې دغه قاعده نه کوي ډېر چابک یې د یوې تسبیح په اندازه باندې متابعي قول باندې قاعده بین سجدتین چې دی هغه واجب ده بهرحال لمونځ یې چابک وکړي نو راغلي مجلس مبارک ته حضور پاک علیه السلام ورته وفرمیل قم فصلي خلاص لمونځ دې وکړي تا لمونځ نه دی کړی بیا ولاړې بیا دغسې چابک خو څو واره دا خبره ورته تکرار کړل چې قم فصلي فانک لم تصلي اخر هغه اخلاقو په کوم انداز کې به د ده دعوت خو دغه د ده او د صحابه کرامو چې د حضور پاک علیه السلام د مدرسې شاګردان و د هغوی د دې محنتونو
او د دعوت او د تبلیغ په برکت باندې تمام جهان ته اسلام ورسېږي. زه خپله د ځانه سره کله دا فکر دی چې مدینه منوره چیرې ده، افغانستان چیرې دی، هندوستان چیرې دی. په هغه وخت کې خو دا وسایل هم نه وه، بایسکل هم نه و. په مابین کې دا دریابونه، دا غرونه، دا دشتونه، خو هغو مبارکانو تر هره ځای پورې ځان ورساوه. په حجة الوداع په موقع باندې تقریبا 1,20,000 صحابه کرام، خو په مدینه منوره کې د 10,000 صحابه کرامو زیارتونه او قبرونه دي، نو ټول په دنیا کې په شهادتو رسېدلي دي په جهاد او د دعوت په لاره کې. نو دا خبره مې د دغه دپاره وکړله چې موږ تاسو ته دا یو لویه دنده راسپارل شوې ده، بیا مو په خپله قبله کړې ده. دعوت به کوو، تبلیغ به کوو، په هغه ډول به کوو چې څنګه د الله پیغمبر کړي وو، او په هغه طریقه باندې به کوو چې څنګه صحابه کرامو کړي. حاکمیت تصور به په دغه وخت کې نه کوو. یو چا ته دعوت ورکوو، ځان به حاکم نه بولو. دا به نه وایو چې زه خو د اسلامي امارت یو رکن یم، د اسلامي امارت یو عضو یم، او د اسلامي امارت کې یو مسؤلیت لرم. که دا فکر زموږ سره د حاکمیت و، بیا به مو دا دعوت کمزوری وي. یو بل به د دې کوشش کوو چې کوم خبرې دپاره خلکو ته دعوت ورکوو، د هغې خبرې اول په ځان کې عمل پیدا کړو، اول هغه خبره په ځان کې عملي کړو، بیا به نو دا نور ستاسو دعوت او تبلیغ یو اثر ولري. او که په خپله مو عمل نه یې باندې کړي، یو خو به دغه آیات مبارک مصداق راځو، لم تقولون ما لا تفعلون. یا د یهودو په باب کې راځي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. الله دې نه کوي چې موږ تاسې د هغو خلکو کې حساب شو چې بل ته وایو، خپله نه کوو. او بیا کې خپله نه کوو، بل ته دعوت ورکوو، تبلیغ ورته کوو، نصیحت ورته کوو، بیا دا زموږ په خبره کې به اثر نه وي. د عمل کولو په وجه باندې به موږ کې یو حال پیدا سي. کله کله د انسان د حال تر قال قوي، د قال قوت د حال په وجه باندې راځي، حال په عمل سره راځي چې شریعت باندې مکمل ډول باندې موږ تاسو عمل وکړو، مکمل ډول باندې شریعت عملي کړو، نو به زموږ ستاسو په دې قال په دې خبره کې اثر وي. الفاروق په نامه یو کتاب د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حالات پکې کې راوړي وو، تقریبا 10 کال د مخه ما کتلی وو. نو په هغې کې یو واقعه راخیستې وه. یو وخت کې د روم باچا د یو کار دپاره مدینې منورې ته قاصد راواستاوه. قاصد چې راغلی پوښتنه یې وکړله، وایي ستاسو باچا چیرې دی؟ د مدینې منورې اوسېدونکي صاحب پوښتنه وکړه، اوس موږ خو باچا نه لرو، موږ یو امیر لرو. نو هغه هغه امیر مو چیرې دی چې زه ما یو پیغام راوړی دی، هغه پیغام د روم د باچا ورته رسوم. نو هغه ورته ویل داسې وګرځه، شاوخوا وخت د قیلولې وخت دی، یو ځای به قیلوله کوي. خو دا قاصد وایي چې زه ګرځېدم، یو ځای مې ولیدی چې دی پروت دی، هغسې په ریګو باندې پروت دی، نه بستره شته، نه چپرکټ شته، نه بالښت شته، خولې یې کړي دي. د مدینې منورې موسم خو ګرم دی، خولې یې په دې ریګ باندې توی شوي دي. نو دا د روم قاصد وایي زه ورته ودرېدلم، په زړه کې مې دا خبرې شروع کړلې چې ای عمره، ته چې داسې په آرام باندې پروت یې، نه چوکیداران شته، نه باډیګاټان شته، نه کلا شته، هېڅ نشته، دا ستا د عدل وجه ده. زموږ بادشاهانو پر ځانو باندې کلاګانې راګرځولي دي، پیرهداران یې شاوخوا ورته ولاړ دي، باډیګاټان ورسره یي. دا د دوی د بېانصافۍ او د بېعدالتۍ او د ظلم وجه ده. نو دا قاصد په زړه کې دا عزم وکړي چې اوس خو زه راغلی یم، هغه پیغام مې د روم د باچا راوړی دی، پیغام به رسوم. خو چې کله مې پیغام ورساوه، بیرته ولاړم، بیا به علیحده راځم اسلام به قبلوم. حضرت عمر فاروق
د ده د هېڅ هم نه دي ورته ویلي دي سړي ته، خو دا د ده حال ګوره اثر ورباندې وکړي. خو دا قاصد هوښیار سړی و، هغه پوه شو چې دا د عمر څخه چې داسې شخص جوړ کړی دی دا د ده دین جوړ کړی دی، ورنه عمر خو هم دغسې انسان دی لکه زه، لکه دا نور انسانان داسې انسان دی، خو چې د ده چې داسې شخصیت جوړ کړی دی دا د ده دین جوړ کړی دی، نو به زه دغه دین خامخا قبلوم. ګوره د ده د عمر فاروق حال دا عیشو دې سړي ته په خوله یې هېڅ هم نه دي ورته ویلي، هغه سړي قصد د دې وکړي چې زه به مسلمانېږم. نو که داسې اخلاق و داسې اعمال موږ تاسو په ځان کې راولو، زموږ ستاسو په حال کې به قوت راشي. په یو کتاب کې یو واقعه د یو عالم راخیستې ده، وایي د یو یهودي همسایه و، د شاته د کور شاته د یهودي کور و، یهودي چې به په کور کې دغه انساني ضرورت چې بې رفع کوي هغه به ټول غورځوي، دا د دې عالم پر بام باندې د عالم بام ته به ورغورځوي، هغه عالم به د شپې بام ته خطي، دا د یهودي مرداري به وړله لرې ځای ته به غورځوي، هېڅ هم د همسایه ته نه. ډېرې ورځې تېرې شوې، بل وخت د یهودي ورته وویله وایي ته اوس په دې شانو خبرېږې نه او که څه وایې نه، زه خو دا مرداري د کور ټوله ستا بام ته غورځوم، هغه اوس زه یې وینم ستا مرداري زه پاکوم. نو وایي ته ما ته څه وایې ولې نه، ولې خشکه نه راته کوې، ولې جنګ نه راسره کوې، ولې دا شکایت و ګیله نه کوې. وایي دا خو موږ دین داسې دین دی، زموږ دین ته د همسایه د حقوقو په باب زیات تاکیدات کوي، نو د هغه دین په وجه باندې زموږ د پیغمبر په وجه باندې چې موږ ته د همسایه په باب ډېر توصیې کړي دي چې د همسایه سره به ښه ګزاره کوي، د همسایه سره به بد نه کوي، همسایه به نه ځوروي، نو ځکه زه تا ته څه نه وایم. هغه وویل ښه چې دا ستاسو دین دونه ښه دین دی، نو زه څه کوم یهودیت یې پرېښوئ مسلمان شو. دا د دې عالم حال و، دې حال د یهودي ته دعوت ورکړي چې یهودیت پرېږده، اسلام یو بهترین دین دی، دې دین ته راسه. بهرحال مبلغینو حضراتو تاسو علما یاست، زموږ مقصد د دې خبرو څخه تاسو ته تعلیم درکول نه دي، یو مذاکره د زموږ ستاسو مابین کې. موږ ستاسو د یوه نظام خلک یو، د یوه وطن خلک یو، د یوې لارې خلک یو، په مشورو په مذاکرو باندې د یو بل په خبرو اورېدلو، د یو بل په مشورو اورېدلو سره به دغه کار دی تر هغه وخته پورې به کوشش کوو چې ورسو، تر کوم وخته پورې چې الله ته مقدره وي. نو که اوس موږ ستاسو هغه د اولې خبرې په رابطه باندې چې دا تصور د ځان سره وکړو په وخت د تبلیغ و د نصیحت کې چې زه خو حاکم یم او مسؤول یم د امارت اسلامي، نو بیا هغه دعوت نشو کولی، ځکه موږ ته جذباتیان کېږو. که هغه یو غلطه خبر راته وي که د غلطې خبرې برداشت بیا نه لرو، برداشت خو ډېر ضروري دی د مبلغ دپاره. د داود خان وخت و غالبا یو ملا و، ملا محمد عمر اخوند نومېدی، الله دې وبخښي، سپین ږیري عالم و دغه وخت. هغه وخت د تعلیم و تربیه د وزارت علیحده امر اخیستی و چې زه به ورځم مکتبو ته، لیسو ته، پوهنتونونو ته. په هغه وخت کې دا کمونیستي ډېره پر مخ روانه وه، دا دهریت پر مخ روانه په ټوله دنیا کې روانه، د جهاد برکت و چې د دنیا نقشه یې بدله کړله، کمونیستي یې نابوده کړله، کمونیستي یې ناکامه کړله. دا خو د ستاسو د قربانیو برکت و، ورنه داسې پر مخ روانه وه دا کمونیستي چې د دې روسانو د شوروي اتحاد مقابله هېچا په دنیا کې نشوی کولی، هم امریکایان ځینې بېرېدله، هم انګریزان ځینې بېرېدله، هم نور انسانان. نو دې مولوي صاحب امر اخیستی و، بیا به ورتلي مکتبو ته، بحثونه به د خلکو سره کوله چې دا زموږ خپل د ولس بچیان دي، دا منحرف شوي دي چې له انحراف یې راوګرځوو، راه راست یې راواړو.
نو یو بل عالم ما ته خپله دا خبره کوله وایي دی د یوه ته غوږ نیولی و یو سړي ته زه هم ورسره کښېنستلم هغه دومره غلطې خبرې وایي کولې کفریات یې ویله وایي زه ډېر سخت په جذبه کې سولم دې سړي ته غوښتل مې چې یو حمله ورباندې وکړم وایي ده راته مولوي صاحب ولاړ شه خدای دې خیر درکړي زما کار مه راخرابوه ده وایي ښه غوږ ورته نیولی و وروسته بیا نو خود بیا قناعت دې دلایل ورته ویل نو دعوت دغسې صفات غواړي دغسې اخلاق غواړي لکه وسیل صاحب تاسو ته په مخکې دا خبره وفرمایله چې د حضور پاک علیه صلات وسلام د صحابه کرامو کوم مواصفات وه هغه به موږ په ځان کې راولو بیا به نو زموږ ستاسې دا خبره په خلکو باندې اثر کړي داسې نه لکه یو مولوي صاحب ووایي دغه ته ویل چې ځم تبلیغیان خو پاکستان کې د جماعت تبلیغي دي نو د تبلیغي سره بحث شوی غوښتل چې موږ د خلک لمانځه ته راولو ورته زه هم راوستلی سم طالبان ورسره وایي یو مقتدی لمانځه ته نه راتلي وایي ورسې هغه راولي هغه په کور کې په کټ باندې بیده دی د کټه سړی راخیستی دی هغه ویښ شوی دی سره جنګ شو د دې سړي لاس وکړه پښه ماته شو دا خو د طریقه نه ده د دعوت خپل اصول لري چې کوم اصول حضور پاک علیه صلات وسلام موږ تاسو ته راښوولي دي صحابه کرامو په هغو باندې عمل کړی دی د دین نورو امامانو د هغه مطابق چلند و کړنه کړې ده انسانانو سره په هغه ډول باندې به موږ تاسو دا خپل کار چې موږ تاسو ته سپارل شوی دی دا مسؤلیت دا به پر مخ وړو نو بیا به انشاءالله مؤثر واقع سي د الله عذابونه به موږ ستاسو څخه بند سي د الله نصرت به راسره سي دا نظام به مو دوام پیدا کړي دا نظام به مو استحکام پیدا کړي خو زموږ ستاسو خپل د ولس بچیان دي چې لمونځ یې نه زده کلمه یې نه زده ایمانیات یې نه زده یو سپین ږیری سړی و کندهار کې وخت زه په محکمه کې وم نو دا سپین ږیری رالي څه کار یې و دا ژر به دا خلک قسم ته راجع شول چې ورته به مې ویل چې قسم تا ته کېږي ډېر به خوشحال و خو قسم خو نو معمولي خبره نه ده نو سپین ږیري ته زه وایم ماجي صاحب ایمان خو لرې وایي هو ولې نه لرم نو مال ایمان څه ته وایي دا ملګرو ته دا کیسه ما څو واره کړې ده وایي ولې دا امام صاحب نه دی سپین ږیري سړی د شپېتو کالو امام صاحب یې نه سر پېژندی دعای قنوت خو چې به دې ورته وویله دعای قنوت تېره کړه زده دې ده هو دې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې دا ګورې موږ ستاسې مسؤلیت دی الله به په ورځ د قیامت موږ تاسو تر دې ګریوان نیسي موږ تاسو څخه به سوال کوي چې ای ملا صاحب ای عالمه ای طالبه اوس خو بیا د اسلامي امارت راغلی دي زمینه هم بیخي موږ ته برابره ده هر ځای ته ورتلای شو هر چا ته واز و نصیحت کولی شو دا ټوله زموږ ستاسې کمزوري ده واللهي زموږ کمزوري ده چې موږ د خپل ولس د دینه نه دی خبر کړی پوره که پوره د دینه مو خبر کړی وای ولې به زموږ ستاسې د ولس بچیان خلکیان کېدلی ولې به کمونستان کېدلی هغو به نو بیا روسان ولې راوستلی چې زموږ 1.5 میلیون انسانان په شهادت راورسول وطن یې ټول را لوټه کوي بیا که موږ خپل مسؤلیت ادا کړی وای ولې به زموږ د ولس بچیان غربیان کېدلی ولې به غربي مفکورې په ذهنونو کې راتلای خو د اسلام غوندې خوږ دین د اسلام غوندې خوږه مفکوره د اسلام د دین غوندې احکام او داسې خوشحالي چې په اسلام کې د کم اطمینان چې په اسلام کې دی هغه والله په هیڅ شي کې نشته قسم دې په خدای وي که څه بلا دی بایډن دونې مطمئن وي لکه یو غریب مسلمان چې څونه مطمئن دی که بایډن په خپله زندګي څخه غونې مطمئن دی دا خو د دې کلمې او د اسلام برکت دی نو زموږ څه چې خلک منحرف کېږي دا زموږ ستاسې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی آینده دپاره به د ځان سره وعده کوو د الله سره مو کړې ده عزم به کوو چې د خپل مسؤلیت به ادا کوو مکتبو ته به ورځو
استادانو ته شاګردانو ته به تبلیغ کوو، دا دین به ورسوو، ایمانیات به ورزده کوو، آمنت بالله به ورزده کوو، کلمه توحید و کلمه طیبه به ورزده کوو، کوشش وکړو چې قرآن پاک په ناظره زده کړو، په ترجمه یې زده کړي. لکه دا اوس دپاره دغه زمینه اوس الله پاک برابره کړې ده، وخت الله پاک راکړی دی، قدرت الله پاک راکړی دی، کولی شو هر چاته ورسو، کولی شو هر چاته واعظ و نصیحت وکړو، کولی شو دغه مبارک دین د اسلام مبارک احکام هر چاته ورسو. که دا موقع زموږ ستاسو څخه ولاړه بیا به ډېر ارمان کوو دا موقع به په لاس نه راځي. اوس موږ ستاسو ته الله پاک موقع راکړې ده، د دې موقع څخه به استفاده کوو، کوشش به کوو چې دغه د الله د خوږ دین د خپل ولس بچیانو ته، د خپل ولس زنانهو ته، مردانهو ته، سپین ږیرو ته ورسوو. د شپېتو کالو سړی ایول یو سړي ذکر کاوه، که سپي اړولی و مار ټول حاجي صاحب څه شي باندې وایه، وایي دول یا عزازیلو یا عزازیلو، وایي دا باندې مال دا څه کوي، دا خو د شیطان نوم دی. وایي دا 80 کاله زه دا وظیفه کوم، ته وایي دا د شیطان نوم دی. نو ته عزیز و عزازیل نه سره پېژنده، نو خود به یو عالم ورته ویلی شي یا عزیزو د یا عزیزو وظیفه کوه، د دې دنیا کې هم اثر شته، په دنیا کې به معزز شي، په آخرت کې هم خپل اثر شته. د عزیز پر ځای عزازیل وایه، دا ولې وایه؟ نو خو جاهل و، نه پوه. دا په ما او په تا باندې لازمه ده، فرض دی چې دا خپل ولس به د دین په احکامو خبرو، دین به ورسوو. موقع الله پاک راته مساعده کړې ده، دا وخت یو غنیمت باید وبولو. که دا وخت موږ ستاسو د لاسه ولاړی بیا به مشکل وي چې دا وخت به په لاس راځي. نور زه خبره پر دې ځای بس کومه، اوس مې هم ستاسو وخت ډېر ونیوی. الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي چې زموږ خبرې مو په غور سره واورېدلې. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.